جنرال موبین له ډېر مجبوریت وروسته ګران افغانستان پرېښود. دا چې ولې او څنګه جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نوموړي یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ځای کې د قدر نه و نو هغه مجلس ته مزه کوشش کوه ځان په چا مه بوج کوه او همیش هوښیار اوسه چې څوک دې استفاده نه کړي. د خلکو په خوږو خبرو مه تېروځه، بیا به ارمان کوي وخت به تېر وي. دا ټول نړۍ دښمني به درله غاړې کړي او په آخره کې به د لاس تړلې ورته پرېږدي. تا ته به وایي دا دنیا بې وفا ده، خو دی به خپله پکې شش محلونه جوړوي. بله خبره به دا درته کوي چې تا خو د الله لپاره جهاد کړی، د وظیفې او تنخوا لپاره خو دې نه دی کړی او خپله یې 3 ځایه تنخوا هم اخلي او د کورنۍ ټول غړي یې دندې لري. تنخوا اخلي، ستا خوله ځکه بندوي چې د په خیانت څوک خبر نشي. او تر پرونه به چې تا ته ورته ویل چې زه خوله بندوم مشکلات راته جوړیږي، نو سمدستي به یې ویل ته بې غیرته یې، نن در باندې په زوره خوله بندوي، وایي ته لیونی یې. د یوې سکې 2 مخه پروني اتل دا نن لیونی. له هېواده لرېوالی مې سخت کړوي، خو مجبوریت دا هر څه راباندې کوي. هېواد مې لکه مور داسې راته ګران دی، خو مجبوریت سړی له موره هم بیلوي. له هغې وروسته موبین د مجبورۍ له امله هېواد پرېږدم. د اسلامي امارت پخواني فیسبوکي مبلغه اوس د خپلو طالب مشرانو لخوا وهل کېږي او زنداني کېږي. د جنرال موبین د زنداني کېدلو او نیول کېدلو اساسي دلیل پر پاکستان او ملا فضل الرحمن باندې د هغه نیوکې دي. اوس چې افغانستان په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې دی، په افغانستان کې د پاکستان پر ضد خبرې کول جرم بلل کېږي او مجرم کس ته د جنرال موبین په څېر سخته سزا ورکول کېږي. په خواله رسنیو کې د افغانستان خلک د موبین په بېوسۍ خفه دي او وایي چې څه ظلم ورسره کېږي دا ښه نه دی. تاسو د جنرال موبین په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل سره د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې